زه په څه شي بنده لفور یا نه پریشان یا نه ټینشن مانشتا حوصله مابولاندی بیا واده رژن قسم په خدای چې مو ته د پښې در دل سه یغن روکه اجازه نه په سټرچر سره وسو دغه زونه سره به درېژن خو مشرونه ته د سوال کوم چې خدا را کچېره د ضمیر خرڅول اراده وي به ما دغه سره شرکت کاوه ما ترسا او ما په شاملېږه منافقت ما کاوه نوجوان طبقه شه دا شعور روغلا دا د مخصوصه کړه چې مش په خپل وطن د خپل خورې د امن د پورا د تعلیم د پورا د صحت د پورا خپل کردار ادا کو خلک ایکسپوز کی چې سیک منشیات خرڅای سیک آیس خرڅای سیک نیرا وکړه خرڅای سیک بتخور دي سیک غلط خلک دي دغه سوشل بایکاټ او کی په سوشل میډیا ور کوي مشتو سے چې مسائل دي د ایجوکیشن ډېر مسائل دي په کالج شه په یونیورسيټي شه فانډینګ ارسي او فانډینګ او خوړل شي دغه دا اوس چې ګولې د پروسیک نشته دا و زه پرسنل یاد میش بنو 12 فارسایټي کا پېښور شلو کبانی شلو کا اسلام آباد شلو ان شاء الله په هر فورم باندې وته سره په هر دی چې ویلوړ وی که حق یو کنه حق د بانی د قوم د پوره ان شاء الله الرحمن هر قسم کای کیسه کا ترې شل د امن پاسورینه تیر شل چې د میر مشرونه یو فضا جوړ کړی و د اتفاق او د اتحاد نو میستا په چار د چې دغه مشرونه میستو سملې تام کو دغه سره شانه بشانه ودرېږي پانی کې چې کله چې وسیرو غلای و مشرونه جرګې نه بعد یوت جرګا بیا میش یو غوښتلی بیا میجر و یغه وی چې تاسو خبره پښه کېستا یو پلا مو ته دا شای کاغذور کا وسته چې تاسو وسو یاست مو ته چې په دغه څه مطلب شو چې تاسو میش مسالې غوښای which anti state خبره ونه کېستا او دا ونه کېستا او دا ونه کېستا مو ته چې میش هیڅ کله انټي سټیټ نه و چې کیما غلطي دي پښه او تو شه دي مو په نره ادارې شه دي نو دغه میش کولم کول اوپن ډیبیټ په دا باندې کې د خلک په مخشه درته ویای داسې دو چې کېر نه یا ونیول شوی ان شاء الله بیا واپس تراویږي ځکه چې د قوم سره د وطن سره د خور سره مې مینا دو لکه می شه سم دوه شه غلطي اوشله په دا باندې په جرګې شه یا په پرلات شه دا ټوله دغه د وجه وشوي چې مشرونه و خبره نه وکړي په جماعت شه ټول میجو ته نوستوي مشرونه یا فیصله نو سره کړي بار ویل وسیله به لګیا و چې مشرونه مې هارشل دامه هارشل وامه هارشل خو په دا طریقه زده کوي چې د اخلاق په دایره شه د قانون او د آئین په دایره شه نه تو چې خپل حق غوښتل زده کیه مضبوط وته پاسته چې ته خلاص مان وې دا خوان نه چې په جرګه سره نوستوي نن سره نوستي او په لړ شه مغنځي سره بسم الله الرحمن الرحیم ټول لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم قدرمنه تو سه د زوی کا مناظر ولیدل فضل قدیر شهید پارک شه نن د دغه زونونو طرف نه یو جرګر ټلا شوې و دغه جرګې چې کیمه وا باقاعده سلیر نوکات دی جنډا وا چې پاشه سره فهرست په امن حواله سره خبره شوې و چې پاینی طریقه په دغه خوره باندې میج امن سرنګرولې هغه د پر زونون متحرک شوې اجازه الحق به مش سره موجود دا او دغه جرګې ایجنډا بیان کو د زوی کا باقاعده ډېر زونون مشرون روغلی تقریرونه وکړو دغه تقریرونه بعد سنې چور وروت پاغه مختصر وګړه ډیره مهرباني انوار وای تو چې دا د کمیش د پروګرام د پورا د بنی خورې دغه کیمه مسلې دي بنیادی مسلې هغه د پورا چې دغه نوجوانانو کیم سټراګل کړه دا او هغه اوس د بنی کوم نه رازونه تر رسول د پورا تو د کسبو من موجود اوسانو تو سم ډیر مشکور ممنونی چونکه د یو کمیټي جوړه شوې و یو تنظیم جوړ شو بنو یوت ارګنایزیشن په نوم باندې چې هغه مشر خو چې کیمه دغه زونونه اشور بای جوړ کړو خو چونکه ابي مور ده نو هغه د وجه نه صدارتي خطبه او یا هغه مت روکړی و خدا دو چې چونکه نن جرګه وا نو د جرګې شه مختلف تجویزونه وي مرکاوي د جرګې مطلب یاد غدا اجازه به د جرګې چې کیم نوکات دي د ملګری ته شارټ کټ تست زوشه دا نوکات دا چې بنیادی تور باندې خو امن دا پدا چې امن وي ترقی واوي خوشحالي واوي یغو واوي صحت واوي تعلیم واوي او سره غنه بعد تعلیم دا روزگار دا بیروزگاری زیاته دو په وطن شه پیغه شه او بنیادی خبره چې کیما دو هغه په د نوجوانانو شه شعور او بیداری رو وصل دي دا د میج منشور د بیداری او امن او امان صحت او تعلیم دا چې کیما دغه بنیادی هغه صحیح زرنوش بای مش سره موجود دا زرنوش بای اجازه بای ایجنډا او شل ملګری په پی کړه زونونه شه شعور او بیروزگاری ختمولو او امن او امان و سرنګرولي نو د کیمه کیسه چې تنن تو سه زرنوش بای سٹارټ کړل په دا بند خو میر د وخت نه جرګې مرکه تحریکینا پښتنې چې کیم دي ار لګیا دي نو تو سه دغه سفر چې کیم راوند کو
دغه حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې د نن چې کومه میش جرګه غوښتي و میشته د مختلف پارټي زونون یا رغول مشرون یا رغول امیر مقصد یا دا چې میش اول کښینی یوزویشن استایو کو د دغه د وجه نامو د جرګه غوښتي و او الحمدلله کښلی کامیاب اوسله میشته ډیر زونون رغول نیر د میر مقصد دغه دا چې د بانی په خوره چې د میش کې سالیر ایجنډا درته وشاله چې یو د میش د امن په باره جګړې چې امن وي د میشو سبب بانی شوی هر سکیږي هغه نه بعد تعلیم شه روزگار شه و چې کیم شعور میشو سے پزونونه شروع شي نرمیج الحمدلله دا ویس تحصیل وایز میج شریجی او په تحصیل وایز و میج کسون جوړای و هغه کابینه می جوړای ان شاء الله. صحیح. تو سه اکثر خلکو دا سوچ کوي دا شی میش ډېر زرنوش به ولل چې مطلب سوسایټي یا اتحادی نه جوړ شي خو به ارزي وي مستقل مزاجي نه په وجدي هغه شی ونه چلېږي نو تاسو وې دا ان شاء الله چې دا مستقل ای چې سه پر میش رمدي چې میش سره خالي مشرون یا شنه بشنه ویلوړوي دا زونون یا ویلوړوي ان شاء الله میش وې تر اخره پر اسا جګړېږي اسه مو تاسو ویني دا بانی خلک ته په دوه چې بانی په خوره په هر اواز ته میجر ووزي به دا خو د میش خپل یو اورګنایزیشن می جوړ کې دغه ته خو میجر کې سم دانګ تراپ وای ان شاء الله ویلوړوي. صحیح ډېر مننه قدرمن نن مې صفای سلام وکړه دا خو تاسو ډېر زیات تجویزینه مشرونه طرف نه درشل زونونه طرف نه فیصله مې جدا وکړه چې ان شاء الله چې میجو اول د تحصیل وایز باندې میج ار کمیټي جوړای او په 5 تاریخ باندې د میج میټینګ وچ د کیم تجویزینا کیم مشورې میشته مشرونه نو کړې په دا باندې میج میټینګ کوي او هغه نه بعد مخته ان شاء الله قدم اخلي. صحیح قدرمن دا د دې فیصله وکړه کیما جرګه چې وشله هغه نه بعد دی دا فیصله وکړه چې میجو ار تحصیل په ضلع باندې په خوره تقریبا 15 تحصیل نه دی په ټوله باندې وي دغه باقاعده کمیټي جوړای او سیف بای څه پیغام ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پټول ناول خو میجه ان میزبان باید ته ډېر مشکور ډېر شکریا ادا کوي. دا خبره ته وکړه چې دا زوی کده امن و امان حواله سره خبره وشوله په امن و امان حواله سره کمیجو ګوري به پنیره تحریک یا نره سوسایټي شه ډېر اوپنلی خبره کوي تو چې کیما خبره وکړه ادا سره مطلب خبره دا شیدو انور میزبان بای چې امن چې کیم دا هغه لکه ډېر په ګرونه سره ټکر سوند د امن ورسي لکه هغه انقلاب غوړي ډېر خوري غوړي مهنت غوړي او خبره ده چې میجه دغه نوجوان چې کیم دي تاکي ما جرګه می چرغشته و دغه تمیز دا شعور ورکړي چې میجه هر چار چې کیم دو حد حوصله سره پچاره ځکه چې کمی تو سوچو کی چې میجه تو امن پسونی نه تیر کړل نه پاشه میجه تو سمره جذباتي خبره وکړي جذباتي کیسه مې وکړل چې هغه میجه تاکي رنگ روړ نو میجه په چار دغه چې میجه هغه جذباتي خبره ناروزي وته خلک ته یو پازیټیو میسج ورکو چې تو سروشي کپ امن ژغیجیا کډمو ته د ادارې سره خبرې کوي چې هغه سره میج داسې یو کردار ادا کو چې کدی میج عوام دا او کدی میج د ادارې دي چې پاشه میج یو پول چې کردار ادا کو و د مسله حل کو میج. صحیح مننه ته یوت ایم پی ای ته یوت ایم پی ای صحیح سم میسج ورکوي دا دوسه جرګه جوړه کړی امن غوړي خلک ته شعور ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهلا خطو ډیر شکریا ادا کوم چې مجتمع ټیم روکا. صحیح د کیم تاسو سلیر نوکات پیش کړه ملګری تجویزینه پیش کړه دا تاسو ته دا سوچ در کې دا سټیپ وخلی زونون سره جمع شي پهلا میش د خپل یو مشوره وکړه چې میش کیم 11-12 کسون وي دا سوچ چې یاره مشرونه نه خو دوت لیږي خپل ډیر مصروفیات وي نوجوان یو خلایا وي بل مر چار لیاره نه وي میش ویل چې میش دا یو قدم وخلی چې باندې چې سمره نوجوان د چټول په اتفاق شي او سره سره چې کیم صحیح امن وسله خپل کردار امن وسله خپل کردار ادا کو. صحیح ډیر مننه قدرمن دا د بانی د مختلف خو علاقې سره د زونون تعلق لري ټول سنجیده تعلیم یافته کسونه ورتلې دي د بانی د خور د امن د پر خپل کردار ادا کوي دین علاوه چې په زونون شکیم شعور په 4 د مشته په زونون شه الیا نه دروغله هغه د پر دی باقاعده کوشش لګیا کړه دا چې په کیمه علاقہ په کیمه خوره په کیمه ایریا دی د سیده کیم سالر نوکات چې دی چې کړي دی د خور د پر پایدامن دي سپورټ یې کوي او سرداري هم دردیو سره سوتی ہے دا د خور بچون دی او د خور د پره خیر غوړي لاګیا دي.